السلام علیکم ګرانو شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته د کنجنکشنز په باره کې دی پارټ آف سپیچ د وینا برخې اجزای کلام د انګریزي بنیادي ګرامر دی چې له دې بغیر څوک هیڅ ډول انګریزي نشي زده کولی. خو له دې څخه مخکې چې سبق شروع کړو دې یوه یادونه چې زموږ یوه ویډیو چې موږ اول د وار اپلوډ کړې ده هغه وګورئ. په هغه کې زموږ د دې کورس ټوله هدایات پکښې دي چې بیا به د سبقه د زده کولو طریقه زده کړئ. نو راځو د دې سبقه ته اول د واره به د دې ډیفینیشن وایو او بیا به د دې په جملو کې مثالونه او بیا په الفاظو کې د دې مثالونه زه تاسو ته در زده کومه در به ښیم. د یادونې وړ ده چې دا زموږ واحد چینل دی په پښتو باندې په منظمه توګه د کلاس په شکل کې واحد چینل دی چې تاسو د دې څخه ویډیو ګورئ. نو زموږ چینل باندې که نوي یاست ویډیو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ، خپل د نظر سره شریکوئ چې سبق څنګه دی او خپل رای هم راکولی شئ. راځو د دې ډیفینیشن ته. کنجنکشنز دې ته موږ حروف عطف وایو، اړیکې توري چې د ځینو تورو جملو په مابینځ کې اړیکه یا رابطه پیدا کوي. Conjunctions join words, phrases and clauses together. دا د دې تعریف دی استعمال. Conjunctions چې دي هغه سره نښلوي، جای نښلوي words لغات، phrases مصري نیمې جملې او and clauses together او مکمله جملې. تاسو به لیدلي یو په نیمې جملې او ځینې بیا بشپړه جملې وي. نو دا د دې استعمال سلو تعریف یې سلو. اوس موږ تاسو ته د دې د جملو په باره کې تاسو ته خبره کوو چې خبره نور هم ښه واضح شي. بیا به د الفاظ په شکل کې د دې مثالونه تاسو ته درکو چې دغه تاسو ښه وپوهیږئ. نو که کوم سبق چې کوم ویډیو چې تاسو ګورئ که تاسو واقعا هم د انګریزي زده کولو شوق لرئ نو تاسو به داسې کوئ دا سبق به تاسو لیکئ. کوم سبق چې تاسو وایاست په ویډیو کې په کوم ویډیو کې هغه به تاسو لیکئ. دغه ډیفینیشن چې موږ درکو دا به تاسو په یاد زده کوئ، بیا به په پښتو معنا باندې زده کوئ. دا زموږ د پښتو د سبقه طریقه ده. دلته هغه اول ویډیو چې تاسو وګورئ زموږ پر چینل باندې پرته ده هغه تاسو ته مکمله معلومات زه ټول معلومات دلته تاسو ته نشم ویلی. زموږ د سبقه بل دغه دا دی طریقه چې موږ یوه لانګ ویډیو یعنې اوږده ویډیو جوړو د سبقه ده، یو بل شارټ ویډیو لنډه ویډیو جوړوو چې هغه په دې وجه باندې یو ګرامر درته وایو، بل دا دی چې موږ تاسو ته الفاظ ځکه زموږ تاسو د زده کوونکو د انګریزي الفاظ کم دي نو ځکه زموږ ته یوه شارټ ویډیو تقریبا 15 الفاظ تاسو ته بنیادي ضروري چې هغه هم د ایډوانس کلاسو دپاره دي او هم د بنیادي کلاسو دپاره دي. ډېر ښایسته الفاظ دي. هغه شارټ ویډیو تاسو ګورئ، تاسو دغسې الفاظ زده کوئ او کوشش کوئ چې ویې لیکئ. اوس راځو د جملو مثالو ته چې لا به ښه وپوهیږئ. او دا یې هم د کنجنکشنز استعمال په جملو کې. I was sleeping while you had come. زه ویده وم کله چې تاسو راغلي وئ. تاسو راغلي واست په داسې حال کې چې زه ویده وم. په دې کې اوس موږ دغه کنجنکشنز پیدا کوو چې په دې کې کنجنکشن کم یو دی. I was sleeping دا یوه جمله ده. You had come تاسو راغلي وئ دا دوهمه جمله شوله. د دې په منځ کې چې کم کنجنکشن دی هغه وایل دی. لکه څنګه چې موږ تېره دې په تعریف کې ویلي وله په پیژندګلوي کې چې د دې کار دی دوې جملې سره نښلول، دوه الفاظ دوې نیمګړې جملې سره نښلول. نو دلته وایل چې دی هغه کنجنکشن دی. دا رقم I speak Pashto and Urdu.
زه پښتو او اردو وایم، په دې باندې غږېدی سمه. نو په دې کې چې دی دغه اینډ چې دی دا کنجنکشن دی. پښتو یو لفظ دی، اردو بل لفظ دی، نو دغه اینډ توری چې دی دې سره د دې دوو په مابینځ کې ربط اړیکه جوړه کړې ده، دې دوه سره نښلولي دي. او دا رقم هی ایز پور بټ جنرس، دی غریب دی، بې وزله دی، مسکین دی، خو سخي دی، جواد دی، سخي دی. نو د دې لپاره ښه خبره واضح شي چې مثالونه به د الفاظ په شکل کې هم موږ تاسو ته درته وړاندې کړو، او دا یې هم د الفاظ په شکل کې د کنجنکشنز مثالونه. د دې څخه مخکې بیا هم یوه خبره ده، که چا زموږ چینل یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، او زموږ فیسبوک باندې که پیج باندې که د ویډیو ګورئ نو تاسو فالو کړئ پیج، ځکه موږ دا رقم د سبق د انګریزي د الف په صدریې پورې ټول تاسو ته توري په توري باندې وایو. ګریمر دی، که د ګریمر څخه بغیر، که الفاظ دي، که سپیکینګ، که لیسنینګ، ټوله ریډینګ دا به موږ تاسو ته ټوله وایو. نو راځو اینډ دا چې دی کنجنکشن دی، او د دې معنا ده وټ، لیکن، خو دا هم کنجنکشن دی. سو موږ ته پښتو کې وي نو ته محنت نه کوې نو سبق نشې زده کولی. ویل په داسې حال کې، په داسې وخت کې ته داسې وخت د کامیابۍ کوشش کوې چې محنت نه کوې په داسې حال کې. او فار د فاره، بیکاز ولې چې، اور یا. مننه، تر بل سبقه ښې چارې. الله حافظ.